أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلامونه او نیکی هیلې خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسېږي. پوهېږم چې نن به ډېر کسان په ژوندۍ بڼه نه راغلي، وایم آنلاین به نه په ده چې د جمعې مبارکې ورځ ده، نو اکثره خلکو تر لږ تر ناوخته خوبونه کوي. بیا هم زه په ده وخت ډېر ورځې غیر حاضر وم، تقریبا میاشت یو نیم میاشت غیر حاضر وم، لږ څه مریض وم او بیا الحمدلله اوس ښه یم. دا بیا په ژوندۍ بڼه راغلم. بیا به ملګري رانه دغه دوه سوالونه ډېر کوي چې یو وایي چې پکول دې ولې په سر کړی ده، دا ولې په سر او دویم دا چې په موټر کې ولې ناست یې او پکول مې په ده په سر کړی ده چې سر مې خریالی و، نو ډېر بد ښکاره کېدو، له پښتنو پر چمګوډی ډېر بد ښکاره کېدو، نو ځکه مې پکول په سر کوم. او په موټر کې په ده موټر کې اکثره زه په ژوندۍ بڼه له موټر نه په ده راځم چې زما یو دوه ماشومان دي چې زه کله هم د ټلیفون راواخلم دوی ما پسې منډې راوهي، نه مې پرېږدي، نو په ده زه ورنه راپټ سم، په موټر کې کېنم. په هر صورت الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسېږئ او انشاءالله چې خوشحاله اوسېږئ. د وطن حالات الحمدلله خو هغه تاسو یې وینئ چې په کوم حالات کې اوس حکومت لا نه دی معلوم، نو خدای دې وکړي چې حکومت راشي منځته او زموږ د مشران چې دي سره په یو ټغر کښېني او خبرې وکړي چې د حالات سره سم شي. خو زه نن په ده دپاره د سهار چې راویښ سوم د هغه وخت نه زما دغه قصد و چې زه په ژوندۍ بڼه راسم او دې خلکو ته لږ عذر وکړم چې دا میدان ته که تاسو کاغذونه نه لرئ نو میدان ته ولې ځئ؟ یو. دویم دا ولې وځئ؟ خبره څه ده؟ زما ټول فامیل هغه په کابل کې ده، څوک په کابل کې دي، څوک په غزني کې دي، څوک په مزار کې پراته دي، څوک په هرات کې پراته دي، ټول فامیل مې ده. نو ولې خبره څه ده؟ څه خبره ده چې ټول په منډه یاست؟ وروره هله چې امریکا ده او کاناډا دا، زه په امریکا کې ناست، دا زه دلته ناست یم. زه په ده تمه یم چې انشاءالله وطن کې آرامي سي، چې موږ له دې خوا نه موږ درسو، دا نور دا خلک رامات دي، څه امریکا څه کاناډا څه. وروره څه خبره ده؟ څه خبره ده؟ تاسو خو د نوی حکومت راغلی او څو ورځې اجازه خو ورکئ، ولاکه خو دوی خو ساه هم اخیستي سمه، او پرېږدئ خلک کار کوي. دا هغه وخت نه ده چې موږ بیا وایو چې ته تاجک یې، ته پښتون یې، ته دا او دا. وروره که یو څوک راغلی وایي زه کار کوم، خو پرېږدئ یو څوک خو ساه واخلي چې تاسو ټول په منډه یاست. انشاءالله وطن به ښه سي. هر څوک د وطن سره مینه لري، که زه لرم ته لرې بل هر څوک د وطن سره مینه لري. نو انشاءالله چې ښه وختونه به راسي، ښه وختونه، امن به وي، سوله به وي، انشاءالله هر څه به وي. خو نن له بده مرغه هغه د په میدان کې دا پیښه وسوه، خدای دې د ټول څوک ورغلي دوی دې وبخي. دا هم د دوی خپله د بې احتیاطي د وجې د دوی ولې ورتله په زرګونو کسان په داسې یو ځای کې سره راټولېږي او تاسو معلوم ده زموږ د وطن د خلکو څونه دښمنان ډېر دي، له هر خوا نه دښمنان دي. نو دغه بده پیښه اوسه، خدای دې وکړي چې دا داسې پیښې بیا تکرار نه سي. خدای دې دا ټولو ته جنت الفردوس په نصیب کړي. نو سهار نه مې ډېر داسې چور خرابه ورکوټي ماشومانو، لویانو، ځوانانو، ډاکټران پکې وو. نو والا ډېره بده ورځ راباندې نن تېره شوه. نو خدای پاک دې دوی ټول وبخي او لطفا تاسو چې که ستاسو د څوک پېژنګلو دي یا فامیلونه دي یا هر څوک چې دي، مې لږئ میدان ته. که څوک کاغذ نه لري، که څوک ویزه نه لري، پاسپورټ نه لري، نو ضرورت څه شی ده چې میدان ته ورځئ؟ خو پرېښی به مو میدان که خلک نه و راټول سوي، اوس به پروازونه مو خلک بهر چېرته چې غوښتل چې ځي هلته به تله، ارامي به وه. مونږ خپله دا خلک چې مونږ خپله هر شی ځان ته خراب کوو. نو خدای دې وکړي چې خلک سره اوس پوه سوي، نور ولاړ نه سي، ګڼه ګوڼه جوړه نه کړي. او بیا د امریکا ته راغلي، مثلا یو څوک دې تیارې ته وروخته، دی راغی امریکا ته، په دې امریکا کې به ته څه کوې؟
نه انجینیر نه ډاکټر نه پیلوټ. او که انجینیر او ډاکټر او پیلوټ یم تا ته دلته نوکري نه درکوي، ته به بیرته دلته 5 تر 8 کاله پورې سبق وایي. دا یاد ساتئ، 5 تر 8 کاله پورې به سبق وایي، د هغه نه وروسته به تا ته انجینري یا پیلوټي یا یو شی بیا به درکوي، د هغه نه مخکې نه درکوي. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د هر شي ډیګري ولري، د هر شي ورقه ولري، دلته صفر ده. بهترین کار چې د نارینه دلته پیدا کولی شي چې دا راغلي دي تېرو 2-3 کلونو کې، کېدای شي دغه اوس زما ویډیو به دوی هم ګوري چې دا راغلي دي د امریکا ته، دوی څه کار کوي؟ اکثره زیاتې ټکسي چلوي. دغه یو شی د ټکسي چلوي. وروره دا ټکسي خو دې په کابل کې هم چلولی شو، نو څه ضرورت و څه دلته راغلی؟ دا خو دې په کابل کې هم چلولی شو چې ته درته راغلی، همالته به دې چلو، بچي به دې همالته په امان کې به. دوی هغه خلکو ته ګوري چې خلکو په امریکا کې 20 کاله 30 کاله وخت تیر کړی دی، دلته سبقونه ویلي، دلته ډیګریان اخیستي، کار کوي، وضعیت ښه ده. نو دا خلک چې دوی په تلویزیونونو کې ګوري یا دوی په کله نه کله له دې خوا نه کابل ته ورځي، نو خلکو به ویل چې والله ژوند خو دوی وکړو، زندگی خو د دوی څومره ښه زندگی ده، ته وګوره د دوی دا کشفاش د دې کالیو ته یې وګوره، ځئ چې مونږ هم ځو امریکا ته. نه داسې نه ده، دلته دې راولي 10-15 ورځې په خیمې کې اچي، دغه اوس دلته ماشومان دي، مونږ ته زنګونه راوایي خلک چې راشئ دا ماشومان پورته کوي چې د دوی مور پلار نشته، بې مور او بې پلاره راغلي دي، دا پورته کوي. مونږ یې نسو پورته کولی. تاسو ته معلوم ده دا ماشومان به چېرته ځي؟ دا به ټول چرچونو ته ځي، کلیساو ته ځي، دا به ټول دوی کلیسا ته لیږي. خپل ماشومان دلته رالیږي کلیسا ته یې لیږي. ولې؟ خپله هم ورسره نه دي راغلي. 2 کلن ماشوم راغلی ده، 3 کلن راغلی، 5 کلن ماشوم، 5 کلنه نجلۍ، دا څرنګه مور پلار و چې د خپل بچي لیږلي خپله پاتې دي، او بیا دلته رالیږي چاته یې لیږي؟ افغانان خو خپله ښځه میړه زوی لور ټول مصروفه دي، هر څوک چې دلته کار ونه کړي چې نسي خوړی باید ټول مصروفه یې کار، دوی خو خپل کارونو ته ځي، ستا د ماشوم به څوک ساتي؟ څوک یې نه ساتي. نو بیا دا ورځي حکومت ته، حکومت یې مستقیم کلیسا ته ورکوي، ځکه دلته کلیساګان زیات دي، خلک یې اخلي چې ماشوم دې په کلیسا کې لوی شو، د 15-20 کاله شو، او چې په ده پوه شو چې زما مور و پلار افغانان او مسلمانانو، زه یې دلته راولېږلم، زه دا د کلیسا کې لوی شوم، عیسوي شوم، نو هغه به بیا تاسو ته څنګه، تاسو ته به دعا کوي؟ لږ خو فکر وکړئ بیا چې څه شي چې واقعیت دی. دلته دې راولي 10-15 ورځې په قرنطین کې، د هغه نه وروسته د فامیل په سر 1000 یا $1.5 درکوي، 1000 یا $1.5. یو چا متل چې افغانستان ته راسه، زما ټول فامیل په افغانستان کې پروت ده، زه یوازې دلته یم، زما ټول فامیل په افغانستان کې ده، زما خویندې، ورونه، ورېرونه، خورزې، دا څه چې دي ټول په افغانستان کې دي. نو دلته درته 1000-1.5 درکړي 15 ورځې بعد، او درته وایي ځه، کور به هم په خپله ځان ته کره پیدا کوي، کار به هم ځان ته په خپله پیدا کوي، ماشومانو ته به د مکتب هم پیدا کوي، هر شی به ته په خپله کوي. زه 2 کاله مخکې ولاړم جرمني ته، دا نوي مهاجر چې جرمني خواته راغلي وه، د دوی په د ریل ګاډي کې سپور ومه، ځوان ځوان هلکان، نجونې رابغله، موږ ته به په دري کې به خبرې کولې، 1.5 یورو خو به ته 15 روپۍ خو راکړه، څه شي دپاره ته خو ځوان یې څه، والا د افغانستان نه راغلي چې نه په جرمني کې ګدایګري کوله، خیر یې غوښتو. نو هغه حالت به دلته مي، که ته کار ونه لري، بیا دغه دلته اقتصاد خراب د خلک کارونه نه لري، ټکسیان هم چې څونه به خلکو نیولي دي او شخصي ټکسي چلی، ته به موټر له کومه کوي. وروره یو لیک فکر خو وکړئ، ټول راغورځېدلي میدان ته 20-30-40 زره، هله چې امریکا ده او کاناډا ده. که غواړئ امریکا او کاناډا ته لاړ شئ، 1 کال 2 کاله صبر وکړئ، فامیلونو ته مو ووایئ، هغوی به درته ورقې جمع کړي، بیا به په قانوني ډول راسئ، وبه یې ګورئ، دا ځای به مو ګورئ چې دا څنګه ځای ده. خلک له دې ځای نه په تېښته دي. نو لږ احتیاط وکړئ، په خپل ځان باندې که زړه نه سوځوئ، خپل په فامیلونو باندې زړه وسوځوئ، خپل په بچو باندې زړه وسوځوئ، مه ځئ دې میدان ته، مه ځئ دې خوا ته راځئ. په 6-8 کالو کې زما ټول مخ تک سپین سو، ګیره مې تکه سپینه سوه. که زه په افغانستان کې وای کېدای زه داسې نه وای، یا په یو بل ځای کې د دې ځای ژوند نه ژوند، د دې ځای ډوډۍ نه ډوډۍ. ما بله ورځ چاته ویلې مال د ده ملک د مڼې، د هندواڼې، د خټکي او د انارو د هر شي خوند یو شی ده، هر شی چې خورې ته وایي که کدو دې وخوړه
په ده چې هغه ډوډۍ کې هم خوند نشته، په غوښې کې هم خوند نشته، په ډوډۍ کې هم خوند نشته. یو ژوند لري، انسان یو ژوند لري، په داسې ځای کې ژوند وکړي چې خپل خپلوان هم در سره وي. په دغه ملک کې چې راشي یا نور ملکونو ته په دې قصر کې چې واوسېږئ څه فایده کوي؟ او اوس خو په افغانستان کې هیڅ خبره هم نشته. هغه تاسو اکثره خلک په افغانستان کې دي همدغه اوس یا په کوټې کې دي، په پاکستان کې چې دا ویډیو ګوري، څه خبره ده؟ هیڅ خبره هم نشته. آرامي ده. انشاءالله چې حکومت به جوړ شي، خلک به هغه برته راسي، ټول به سره یو ځای سي. وینه په وینو باندې نه پرېمنځل کېږي. 2 اونۍ مخکې یا 2 هفتې مخکې زما سکه د عمه زوی شهید سو په غزني کې. سکه د عمه زوی مې شهید سو. خدای پاک دې جنتونه ور په نصیب کړي. نو اوس زه به ناست یم سر بټه کوم چې دا چا شهید کو یا څنګه وسو، دا او دا او دا. نه، څه چې د الله سبحانه وتعالی رضا و هغه وسو. دا وخت د بخلو ده، د بخښنې ده، دا وخت ده چې موږ سره یو ځای سو. بیا به په دغه ورځو پسې بیا ارمان کوو. وینه په وینه نه پرېمنځل کېږي. آخر نه یو حکومت ته به موږ ټول غاړه ږدو چې دغه حکومت ده. او بیا که په رښتیا چې موږ د تېر څونه چې زما په یادېږي د ډاکټر صاحب نجیب وخت مې یادېږي، د هغه نه وروسته د مجددي حکومت او بیا پسې د استاد رباني حکومت راغی، بیا د طالبانو حکومت او بیا ورپسې د حامد کرزي راغی او بیا ورپسې د اشرف غني راغی. اوس بیا د طالبان دي. دا 6-8 حکومتونه زما مخې ته تېر شو. په دغه ټول حکومتونو کې چې تېر شوي دي، ما ته شخصي یا تاسو ته شخصي کومه ګټه رسېدلې؟ نه ده رسېدلې. ګټه ټول د خپله دغه د څوک چې سیاست کوي د هغوی خپله ګټه یو. موږ عام خلک یو، موږ عام وګړي یو. موږ په هغه حالت کې خوشحاله یو چې زموږ د خېټې ته خولې ته یو ګوله ډوډۍ رسېږي او خېټې ته هم راکوزېږي او ماشومان هم او فامیل هم په امن کې. له ده نه بل موږ نور چې له چا نه غواړو امن. زما پلار ټول عمر د سولې په ارمان وایي سوله. ما به ورته لاغه جان څنګه سوله؟ وایي سوله داسې چې زه د باندې وځم څوک ماته را نشي چې زما زوی مړ شو، یا دلته بم وچوده، یا دلته ټک وسو یا ټوک وسو. دغه ته سوله وایي. نو دغسې سوله که دغسې سوله هر څوک زموږ وطن ته راولي، هغه ته باید موږ هرکلی وکړو. زموږ نور په کار نه ده چې زموږ پاچا د پنجشیر ده، که زموږ پاچا د قندهار ده، که د غزني ده، که د کابل ده، که د لوګر ده، که د بامیانو ده. په دې کې موږ څه کار لرو؟ په دې کې خو موږ څه هېڅ کار هم لري. هر ځای چې وي دی موږ خپل کار کوو، موږ خپل ژوند مخې ته وړو. د انسان ژوند څونه ده؟ 30 40 50 شپېته چې ډېر شي دا 70 کاله عمر کې پرېږده چې خلک خپل ژوند وکړي، خپل عبادت وکړي او بسم الله الله اکبر ټول روان دي په هغه لاره، یو هم نه پاتې کېږي. نو دا هغه وخت چې باید افغانان ټول سره یو ځای شي. باید اوس هم ونه وایي چې ته پښتون یې، ته تاجک یې، ته ازبک یې، ته هزاره یې. دغه نن چې دا پېښه شوې ده په دې کې پښتانه مړه دي، شهیدان شوي دي، تاجکان هم دي، هزارهګان هم دي، ازبکان هم دي، ټوله وینه سره توی شوې. تاسو ځمکې باندې وینې ته وګورئ، له وینې نه ته ویلی شي چې دا د چا وینه ده؟ کوم یو وینه د پښتون ده یا کومه وینه د تاجک ده یا کومه د هزاره ده؟ نه معلومیږي که نه؟ هماغه یوه وینه ده. وینه چې توی شي هماغه یوه وینه ده. نن افغانان شهیدان شو. خدای پاک دې جنتونه ور په نصیب کړي. خدای دې وکړي چې دا خلک نور هلته راټول نه سي، او خدای دې وکړي چې د دوی دا د تلو راتلو دا پروسه چې دا زر ختم شي، چې خلک خپل په کارونو پوه شي، خلک خپل په داسې شوي دي دا خلک چې ورخطا دي. دا هم دا سوشل میډیا چې ورته وایي یا د انټرنیټ دغه هم ډېر بلا شی ده. یو چیرې بیا ټک نه شوي بیا زر کسان انټرنیټ ته ورخېږي چې فلانکي ځای کې یو ټک وسو، بیا نور کسان ورپسې نور تبلیغات ولیکي، بل شی پسې ولیکي، بل شی پسې ولیکي، بل شی پسې ولیکي. زه اوسه پورې د هیڅ حکومت پلوی ما نه ده کړی، طرفداري ما نه ده کړې. د نه وروسته به هم کېدای شي د هیڅ حکومت ونه کړم، لیکن
صحیح ته به صحیح وایو، غلط ته به غلط وایو. څه شی چې صحیح هغه ته به صحیح وایو، او کوم شی چې غلط هغه ته به غلط وایو. په تیرو 15 ورځو کې خو ما زما د فامیل نه په کابل کې هر وار پوښتنه کوم خیرتي ده، وایي خیر خیرتي ده، الحمدلله. څوک په چا کار نه لري، څوک د چا دروازې نه ورټکوي، هیڅ شی نشته. موږ آرام یو، همدغلته پراته یو، خپله ډوډۍ خورو او ناست یو. بیا چې زه دلته راپورت شم، لیپټاپ خلاص کړم، بیا د نورو ملکونو نه څوک چې په کاناډا کې اوسېږي یا په امریکا کې یا په جرمني کې، د هغه ځینې خلکو شروع کړي چې نن په کابل کې دا شوي دي او دا شوي دي او دا شوي دي. وروره خلک چې په کابل کې دي هغه ټول وایي هېڅ پېښه نه ده سوې. تاسو نو څه له کوم ځای نه پوه شوئ چې دا پېښې سوي؟ خو وګوره خلک دي، خلک ژوند ته څوک نه پرېږدي. انشاءالله هر څه به خدای پاک خو لرو که نه، په ده خو موږ ایمان او عقیده لرو. خدای پاک خو څه، الله سبحانه وتعالی به هر څه سم کړي. کاشکې دغه خلک چې دا میدان ته د 15 ورځې ټول سره راټول شوي وو، دوی دا 15 ورځې په عبادت کې تیر کړی و، شکر یې ویستلی و خدای پاک چې الحمدلله تاسو موږ ته بله موقع راکړه چې موږ خپل ملک برته جوړ کړو، په خپله سره په خپله کارونو باندې اخته سو. څه کوو چې بل خواته ځو؟ نه کېږي ژوند. بیا هم زه وایم چې د خارج ته راغلي دي، په خدای کې له هېڅ شی شوي. هغه چې 20-30 کاله مخکې راغلي هغوی خپل ژوند جوړ کړی ده. ته چې اوس صاحبه ګوله راځې د خارج ته، د ملکونو ته راځې، ته به خپل ژوند څه وخت جوړوې، ته به خپل زندګي څه وخت جوړوې، ته به څونه عمر به ته لرې؟ نه کېږي. یو ماشوم که د ملک ته راسي 4-3 کلن 2 کلن، هغه چې تر څو لویږي ځوانېږي، هغه خپل ژوند بیا وروسته جوړولی شي. که یو څوک دا عمر یې له 20 کالو نه زیاتو، یو خو دا تاسو ته وایم په خدای قسم چې زه اکثر قسم نه خورم، خو دا تاسو ته وایم زما په دې ملک کې 10-11 کاله وشوه چې زه په دې ملک کې یم. که مې یوه ثانیه هم، که یو سیکنډ هم زما زړه لګېدلی دلته. همیشه په ده خوب کې یم، همیشه په ده ارمان کې یم چې زه به کله خپل وطن ته برته ځم. بس په دغه ارمان چې زه به خپل وطن ته برته کله ځم، سوله به وي. او هر څوک چې دې ملکونو ته دا عمر چې د 10-15 نه پاسي چې دې ملکونو ته راشي، هیڅ کله وطن نه هېرېږي او همیشه په دا ارمان کوي چې برته ولې څه وخت موږ برته لاړ شو. ماشوم چې ماشوم خو نه پوهېږي، هغه دلته لوی شي، د دغه ځای په ماحول کې اموخته سي، مګر زموږ نه خو نه هېرېږي. په هغه هېواد کې زما پلار، زما نیکه ټاټوبې کړي، لوبې کړي، هلته ستر شوي قبرونه دي. زما پلار ښخ ده په هغه ملک کې، موږ خو هغه ځای نه شو هېرولی. انشاءالله هر څه به ښه سي. او دا انشاءالله چې دا مشران اوس ناست دي، هغه راسره خبرې کوي، حتما یو فیصلې ته به ورسېږي. موږ نه پوهېږو چې دوی څه فیصلې ته رسېږي. خدای دې وکړي چې داسې فیصلې وکړي چې د افغانانو پکې خیر وي او د افغانانو خوښه وي. انشاءالله العظیم ډېر خلکو هغه د وایي چې زموږ بیرغ دې نه بدله. انشاءالله چې بیرغ به هم بدل نه کړي، بیرغ به هم هغه بیرغ وي. او ډېر خلک دا ګنګوسې دي چې وایي هغه ستاسو برته اردو ملي به هم راځي، هغه اردو ملي به هم برته راسي. انشاءالله هغه خپل خلک به مي، خپل خلک به مي. نو موږ ټول افغانان داسې لکه نوک او غوښه سره نه بیلیږو چې هر څومره په کور کې هم که د حقیقت نه سترګې وانه په کورونو کې هم دننه جګړې کېږي، ورونه یو بل سره جګړې کوي، هر څه کېږي، او آخر کې بیا سره یو ځای. نو موږ به دغه فکر وکړو چې دا څو کاله ورونه سره خپلو منځونو کې جګړې وکړي، اوس بیرته سره یو ځای سو. دعا به کوو او الله سبحانه وتعالی نه به امن غواړو خپل په وطن کې. بل هېڅ څه کې زموږ ګټه نشته. ده کې هم ګټه ده چې موږ یو ځای یو. په والله العظیم په وینو باندې وینه هیڅ چا نه ده پرېمینځل څه او نه ده پرېمینځل څوې، نه پاکېږي. وینې باندې وینه نه پاکېږي هیڅ کله. څه فایده؟ خدای مکه بیا به جنګ سي او دا به سي او دا به سي او دا به سي، څه فایده؟ و بیا هم زه دا تکرار کوم چې دلته دا کم خلک اوس راغلي دي، داسې یو 3-4 یا 5 ورځې به کېږي، خپله خو راغلي دي. اکثر فامیلانو خپل ماشومان را لېږلي دي. اوس دلته ماشومان پاتې دي، خلکو ته زنګونه وایي افغانانو ته، یا میسیجونه ورته کوي، یا ایمیلونه کوي چې راشي دا ماشومان پورته کوي، تاسو ځان سره وساتئ تر څو پورې د دوی مور پلار یا پیدا کېږي یا موږ ورته یو سرنوشت ټاکو. نو اوس حیرانه یې، زه خو په دا حیران یم چې زما
ماشومان زما نه یو 15 دقیقې دې خوا اخوا سي زما زړه ورپسې چوي چې دا څه شوه زر زه ورپسې ورځم چې راشي دوی څنګه خپل یو ماشوم اخلي او تیارې ته وراچولیږي خو بیا که څوک زما نه دا پوښتنه کوي چې ته په کابل کې نه یا په افغانستان کې نه ته دا خبرې کوي نه دا خبره نه ده زما ورونه دي په افغانستان کې زما خویندې دي زما تربورونه دي زما اکاګان دي زما ټول خلک په افغانستان کې دي هماغرانګې دا ماشومان چې دلته راغلي همداسې ماشومان زموږ د فامیل په افغانستان کې دي موږ ولې د میدان کې د میدان شاته نه یو ولاړ چې هله موږ هم بوځي بس الله سبحانه تعالی دې خیر پېښ کړي انشاءالله خدای دې وکړي چې دا خلک لاړ نه شي زه وختي په انسټاګرام کې ما خبرې کولې خلکو ته مې ډېرې زارۍ وکړې چې مه ورځئ 2-3-400 کسان نن په حق رسېدلي خدای پاک دې ورته جنتونه ور په نصیب کړي دا موږ دا فکر کوو چې انشاءالله نور به لکه چې څرنګه پرون کابل ورځ کوم چې هله مزار نه یو شی لیکلی وویل چې دوکان ته ورغلم تابوتونه یې خرڅول ما ورته ویل څنګه سودا دې کړې ده ویل چې نه وله دا څو ورځې سودا نشته نو زه څونه ده زما دپاره څونه د خوشحالۍ خبره وه چې هغه ویل ما تابوت نه ده خرڅ کړی دا د نن بیا 400-300 تابوته به بیا خلک اخلي بس الله سبحانه وتعالی دې ورحمېږي الله سبحانه وتعالی دې خیر پېښي انشاءالله بیا هم زه بخښنه غواړم چې دا څو ورځې زه ما ونه شو کولی چې په ژوندۍ بڼه راشم دلته ستاسو سره خبرې وکړم البته تاسو به ډېر زیات میسیجونه م لیږلي هغو ته به م انشاءالله ځواب ورکوم او کوښښ به کوم چې نور بیا په ژوندۍ بڼه راسم هلته خبرې وکړو د وطن په حالاتو زما د لاسه که څه راځي دغونه راځي چې زه له دې ځای نه د خلکو نه پیسې ټولې کړم او غریبه خلکو ته یې ورولېږم دغه یوازې زما د لاسه راځي بل هېڅ شی زما د لاسه نه راځي زه به همدغه کوم انشاءالله پیسې به د هر چا نه ټولوم او لیږم به د خلکو نه به زه خیرات را ټولوم او هغه به لیږم د وطن ته د غریبانو ته دغه زما د لاسه راځي او دغه به زه کوم او دغه مې څو کال نه همدغه کړی د خلکو نه را ټول کړم او ور ویلېږم نو دغه یو مرسته کېږي او بل دا کېږي چې زه د هر مانځه نه وروسته مخکې له ده نه چې مې مور پلار ته دعا وکړم زه اول وطن ته دعا کوم بیا مور پلار ته نور خو څه لاس ته نه راځي تاسو هم انشاءالله وطن په دعاګانو کې یاد ساتئ او انشاءالله الله سبحانه وتعالی به خیر کړي ته ودرېوه لکه دا زما زده مې چې دا څنګه هغه کېږي د اتل تنها زما نه ده زه خو یو 2-3 دقیقې به اجازه درکړم ته راسه خبرې وکړه چې څه خبرې کول غواړې وکړه زما ولکه به د دونه سرم خلاصېږي چې دا څنګه به زه اتل تنها ته ودرېږه چې زه وګورم اتل رول چې دا څه وایي که زه په ننه پورې مې دا هغه نه ده کړی یو دقیقه چې زه وګورم guest request اتل تنها دغه ګرانه زما په خیال دغه به وي دغه ګرانه ته کولی شي چې اډ کیمرا نه معلومیږي راته چې ته اوس اډ شوې که نه شوې اډ ګرانه خو ما خو دلته هغه کړې ما خو اډ کړې اتل تنها نه به یې اوس تللی زما په خیال خیر نشته هغه ګران روډ لاړو چې چا ویل چې ما اډ کړه هغه اتل تنها په هر صورت ته ودرېږه ګرانه نو نه پوهېږم چې دا څنګه کېږي ولاکه دا ما مخکې نه ده هغه کړی د ده نه ما کار نه ده اخیستی چې بل څوک یې اډ کړمه نو نه پوهېږم چې دا څنګه کېږي viewers allow viewers to send you request to join your broadcast you can add them by any point نه پوهېږم زه به په ده ځان بلد کړم انشاءالله بل ځل ته انشاءالله چې بل ځل ته به زه تاسو خامخا هغه کړمه اډ به یې کړم چې انشاءالله بیا کولی شي هر څوک ملګری چې غواړي دا زما د پلار رسمي پاڼه وه او دا د ټولو افغانانو رسمي پاڼه ده چې څوک د هغه مینهوالو د هغو د ټولو پاڼه ده هر څوک چې بیا غواړي خبرې کولی غواړي انشاءالله دغلته به خبرې کوو د وطن دپاره به خبرې کوو سیاست و شیونه کې څرنګه چې ګورې دا د څونه وخت نه زه په دې پاڼې باندې په ژوندۍ بڼه راځم په سیاست نه زه ډېر لرې ګرځم سیاست سره زما بیخي جوړه نه ده
او په سیاست چې خبرې هم نه کوو دا هم ښه ده باید په دغه خبرې وکړو چې وطن به څنګه پرمختګ کیږي په دې شي نه باید خبرې وکړو نور نه د سیاست او د شي نه به پرېږدو سیاست مدارو ته او ثناءالله جانه یا ثناءالله خانه زه د مقبري صاحب خدای بخلي مشر زوی یم وعلیکم السلام بس تاسو ټولو ته ډېره ښه ورځ غواړم د جمعې مبارکه ورځ ده انشاءالله لمونځونو ته چې لاړې د وطن دپاره دعا وکړئ انشاءالله الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې نور داسې بدې پیښې ونیسي او خدای پاک دې نور هم امن راولي چې انشاءالله زه به له دې ځای نه درشم د ګلونو ګېډیو سره او ټول په هماغه یو ځای کې سره راټول شو انشاءالله الله سبحانه وتعالی مهربانه ده هر څه به سم شي هر څه به سمیږي تاسو ته زما پلار ډېر ګران و انشاءالله چې ته الله سبحانه وتعالی ته ډېر ګران یې مننه ستاسو د ټولو د مینې څخه او بیا هم بښنه غواړم چې ما تاسو ته ستاسو میسیجونو ته ډېر ورځې شو چې میسیجونه راغلي ما جواب نه ده درکړی زه خپله لږ صحت مې ښه نه و لږ ناجوړه وم نو په ده ما ونه شو کولی چې په ژوندۍ بڼه راشم او د نه وروسته به کوښښ کوم چې زه په ژوندۍ بڼه دلته راسم او خبرې وکړو او ګورم چې راتلونکي ورځو کې به څه کېږي بس دا دعا به کوو چې انشاءالله زر تر زره دا زموږ مشران سره یو ځای کښېني یو حکومت جوړ کړي چې دا خلک ټول په اصطلاح په دري چې وایي وارخطا دي لاره د ټولو نه ورکه ده ته وایي چې هله څه پیښه شوې وه وروره هېڅ پیښه نشته په والله که هېڅ خبره وي آرامي ده هېڅ پیښه نشته تاسو ته ښه ورځ غواړم ښه وخت تاسو ته غواړم د الله سبحانه وتعالی په امان السلام علیکم ورحمة الله